السلام علیکم ډیرو ګرانو خاغلو ګلالو کتونکو د حمزه بابا سو شعرونو سره تاسو ته مخاطب یم چې بیتا چاته ټیټ نشي ننګیاله زما ژوندون کا او زړه زما د مسلمان وی تفکر مې د پښتون کا خدای زیات کې یو په لسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا تاسو کته شي دی وخت کې زه د سلیمان سره ناسم د پښتو ژبه یو داسې زده کوونکې خورونکې چې چلتا پرتا د پښتو کتاب دی د ډیرو شاعرانو غزلې چاربیتي او هر قسم شعر چې دا غنا تاسو اوریدې شي نو سلیمان بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاکی صاحب ډیره مهرباني تاسو مونږه تلک ټیم راکو او مونږ نه مو د پښتو د ادب باره کې د پښتو د شعر د پښتو د وینا باره کې نو پښتون او پښتو دا دوه داسې څیزونه دي چې کله هم مونږه په د خپل چار پیرچل کې ګورو نن سبا دور وګورئ یا پخوانی دور وګورئ نو پخوانی دور کې بچی کله شاعري کې دا نو هغه وخت په چاربیته وه ټپه به وه نیمکای به وه نن سبا دور کې د غزل دور دی نو د غزل هم ښه شاعران شته د پښتو ژبې زړو شاعرانو کې انقلابي شاعرانو کې عشقیه شاعرانو کې ډېر ښه شاعران شته هم تیر شوي هم دي اوس هم ډېر خلک ښه ښکلی لیک لیکي نو تاسو پخوانی هدف دی وخت کې چې کوم دغه دي او زړو شاعرانو بیا خبرو کو او دی وخت کې که تاسو سو خوخوي او دغه شاعري تاسو خوخي او سو خبرم پیو کړی یا دغه سو شعرونه هم ډالای کړل نو دی وخت کې خو زه چې کله اوس نن سبا ګورم نو ډېر ښه شاعران دي ډېر ښکلی لیک لیکي او اوسنی دور کې دا وایم چې په مشرانو شاعرانو کې رحمت شاه ساحل صاحب دي شو او اقبال لالا دي شو تصور صاحب شو او داسې نور لکه سیال صاحب دي عزیز صاحب دي ډېر داسې شاعران دي چې هغوی ډېر ښه لیک لیکي ډېر خوږ لیک لیکي او د زړه هغه خبره قلم ته راوباسي او هغه د خلکو ته ډایلای کوي دا سره د اوسني شعر تاسو ته به زه رسایل صاحب یو څو شعر ووایم چې په ځان که د اور ولګو ځان به د پیدا شي په ځان که د اور ولګو ځان به د پیدا شي د ځان نه ناخبره پتنګان به د پیدا شي ای لویه ګناهګاره د ازغو په څوکو ژونده مایوس نشي ګنډون کی د گریوان به د پیدا شي ای ناوې د وطن بڼ د زمرو نه خالی کیږي یو ورځ به د ډولۍ تکړي جنجیان به د پیدا شي دا د سایل صاحب یو څو شعر و چې تاسو ته ما ووې او بیا زمونږ د کلي باز محمد منظر صاحب دی هغه ډېر ښکلی لیک لیکي د هغه برته یو غزل ووایم چې څومره زینت چې د ګلونو د ازغو سره وي دومره لذت د ژوند د ډېرو انګامو سره وي او خیر د زړه مه سیزه په ما پلو د مخ لرې که پتنګ خو هسې هم بلد د سوځېدو سره وي او شیخه منظر د عشق بغیر بل عبادت نه مني ستا د نصیب شي ستا جنت که د تسبو سره وي نو شمس القمر اندیش صاحب خو مې ډېر نه سټډي کړی کتاب یې را سره شته او خو د هغه چې کوم دی نو هم ډېره ښکلې شاعري ده او د هغه باره د شمس منیري باره ته یو غزل ووایم چې سپرلو کګیر چاپیر د ګلو رنګینی راوستې دی ښکلو هم د زړه په سیمه بربادی راوستې زما د حال تپوس به تا نه ځای په ځای کېدلو او خپله خو نه راتلې د خلکو مجبوری راوستې او تا خو د نه راتلو قسم دلته کړی یاره
منې که نه چې د شمس مینې لیونی راوستی ډېر ښه دی ډېر ښه. دا شمس بونیری صاحب دی او بل شمس الزمان شمس صاحب هم ښه شاعر دی. ښه. هر سړی خپل لیک له رنګ ورکوي، خپل لیک ښایسته کوي. او غزل شو یا شعر شو یا هر هغه صنف شو چې هغې کې ښکلا راځي نو هغه په دروند الفاظو او په ساده الفاظ راځي. په تلو تلو کې د خپلو مینوالو په پښتو ادب سره مینه لرونکو ته څه پیغام؟ نو پښتو خو دا تاسو ته په دې مصره به راته ووایم چې پښتو مې ژبه پښتو وایم، پښتو مې ژبه پښتو وایم او د پښتنو کوڅو کې زه لوی شوی یم. ډېر او پښتو مې ژبه پښتو وایم که څوک پښتو رانه زده کوي استاد یم. ډېر ښکلی دی ډېر ښکلی. او پښتو مې ستا په سر کوله ته بې پښتو شوې اوس پښتو څه لکومه. ډېر ښکلی. نو پښتو خو داسې یو شی دی لکه زه به تاسو ته د اقبال لالا یو دغه ووایم چې ستورو په برېښنا د تندرونو لیکل غواړي، پښتو مې په تندو د اسمانونو لیکل غواړي چې وینې ترې نساسي ځواني مرګ او زاره چاودي، سوټکي په هغې پولای لاسونو لیکل غواړي، راغونډ شي توره شپه کې هورکو د نوي فکر نور ذکر د سحر په چراغونو لیکل غواړي. او دا داسې بې وسي ده چې په وینو ناوي کېږي، زما د ژوند کیسه یې په دیوالونو لیکل غواړي. بس داسې یو غزل چې د وختونو دیوان دل کړي، اقباله د دې خاورې په خالونو لیکل غواړي. ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی. ډېره مننه د سلیمان بھائی زموږ ډېره دبزوک ملګری چې تاسو ته د مختلفو شاعرانو ویناګانې او لیکې وړاندې کوو. په آخره کې ډېر ښکلي مصرې وکړې د پښتو ژبې. تر یو بل ښې ویډیو پورې اجازت غواړم. د لوی الله په امان.